د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د دغه ولایت اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د میدان وردګ ولایت په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته د موبایلي شبکو دغه اسانتیاوې برابرې کړي. په کلی کې مثال اتصالات هم ضعیفه کار کا او ریبا شبکه دغه هم ضعیفه کار کا چې د انټرنیټ نه د سمه استفاده نشي کړلی. ضعیفه دي خو چې داسې یوه شبکه وي چې هغه کوي کار وکړو موږ استفاده ځینې وکړو. کا یې ضعیفه کار کا داسې کار نه کا چې موږ سمه استفاده ځینې وکړو که نه یعنې کوي استفاده ځینې وکړو. وخت نه وخت اکثره وخت بیخي نه وي انټرنیټ کار نه کا سم. نو د دې په خاطر باندې موږ د دولت نه غوښتنه ده چې یوه سمه شبکه راته فعال کړي. شبکو خوند نشته ده واقعا پر رسیدل چې درته ووایم نو د شبکو خوند نشته ده بالخصوصا د ام ټي ان. دلته داسې خاص نوې تکنالوژۍ ته ضرورت دی. باید نوې تکنالوژي دلته کار باندې واچول شي ځکه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. خلک مشکلات لري، خلک ستونزې لري. اکثریت وخت په زیاته کچه باندې انټرنیټ صحیح کار نه کوي. حتی انټرنیټ خو هېڅ که زیات خلک لاسرسی هم ورته لري. نو حتی د رابطې په خاطر باندې هم دلته ډېرې کمزوری تکنالوژي استفاده شوې. باید له نوې تکنالوژۍ څخه استفاده وشي. دولت نه مې غوښتنه جدا ده باید د وطن ته خدمت وکړو، بالخصوصا د وردګ ولایت د تکنالوژۍ په برخه کې بالخصوصا د ام ټي ان د نوې شبکو په خاطر باندې باید دلته نوې فایې وصل کړو. د تکنالوژۍ باید سیستم دلته فعال بحاله وساتو. زموږ په ځای کې شبکې شته دي مګر ضعیفه دي ډېرې. بعضې وخت موږ کریډیټ جمع کړو بس په اتصالات شبکو کې خو بعضې کې ورک شي. پاریبال یې خیر دا کې سیستم نه لري. انټرنیټي سیستم ډېر ضعیفه دی او نور سیستمونه هم ضعیفه دي. تلیفون چې پکې اوس هم یو چا سره ما ټلیفون کوي چک په ولسوالۍ کې ما کاکا زوی دی ما ټلیفون ورسره کوه بس غږ یې بند شي بیا به واوري بیا ټلیفون ورسره کې نو ډېر ضعیفه دي. سیستم هلته خراب دی. باید هغه وشي هغه طرف ته همکاري وشي جوړې شي. دا به ډېر ښه وي چې هغو خلکو ته خدمت وشي. نو دولت نه غوښتنه دا ده چې هغو ځای ته لاسرسي وشي او هغو ځای ته خپله ولاړ شي وویني. انشاءالله اوس خو امنیت دی هر څوک تللی شي هر څوک هغه خلک هم جنګو ځپلي خلک دي د هغو سره باید پوله همکاري وشي. شبکې وروره پوره کار نه کوي په هغه باندې کار نه کوي لکه مخکې چې کار کوو نه اتصالات نه ریبا. نو له دولت څخه هم دا توجه ده شبکو ته توجه وکړي او د شبکې سم په حال کار وکړي. بلخوا د میدان وردګ ولایت د مخابراتو رئیس یاده ستونزه مني او د حل په موخه یې زیاته کړه چې د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې 11 د مخابراتي شبکو سایټونه منظور شوي دي چې تر ډیره به د خلکو ستونزې ورسره حل شي. 11 ځنې ټي ډي اف سایټونه منظور شوي دي هغو ساحو ته چې هغو ساحو کې بیخي خدمات موجود نه وو. پیلنې ساختماني کارونه تر جریان لاندې دي او نور 2 سایټونه وو په سید آباد ولسوالۍ کې چې یو شیخ آباد کې وو او یو دنې مهرو کې وو د شیخ سید آباد. نو هغه هم دواړه په دغه نږدې وخت کې دغه 13 میاشتې کې فعال شوي دي. نو هغې سره هم د خلکو مشکلات ډېر حل شوي دي. انشاءالله چې دغه 11 سایټو په فعالېدو سره به چې تر روان کال تر پایه پورې به انشاءالله چې فعال شي او 2G او 3G خدمات به په هغو ساحو کې وړاندې کړي. د خلکو مشکلات به تر ډېره بریده باندې پورې حل شي. دا مشکلات سږ کال کې خو فعال شوي سایټونه موږ 2 دانې لرو چې دغه 13 میاشتې کې فعال شوله. دواړه د سید آباد ولسوالۍ کې وه او نورې سروېګانې هم انشاءالله موږ کړې دي چې په هغو ساحو کې چې مخابراتي شبکې نشته او هغو ساحو ته به موږ خدمات انشاءالله چې وړاندې کوو. پلان مو دغه دی چې موږ هغه ساحې چې خدمات پکې نشته او لسمه پروژه کې تر پوښښ لاندې نه راځي هغه موږ ولسوالیو سره شریکې کړي دي. ورته ویلي هم دي چې د خپل هر ولسوال صاحب د خپلې ولسوالۍ مربوط هغه ساحې چې خدمات پکې نشته ټولې موږ ته معرفي کړي رسما. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلومات له مخې د هیواد شاوخوا 90% خلک له مخابراتي اسانتیاوو برخمن دي خو دغه ستونزو ته په کتو څرګندېږي چې تر دې مهاله هم خلک د مخابراتي شبکو د کار نه کړلو له کبله له سختو ستونزو سره مخ دي.